دره کې مسله وراله یو جنې ده د کالج په انټرنیټ په چا سره تعلق جوړ کړی هغه سړی راغلی دی او بیا ورسره تعلق یې جوړ کړی دی او تلي دی ورپسې ګرځېدل څلور پنځه میاشتې پس پته ولګېده چې حیدرآباد کې ده بیا ورپسې تلي دي بیا د چا په واسطه هغه جنۍ له څه ورکړي دي چې دا بې خودی چې بوزوې ځکه کوم داسې په خودي نو بیا خو به چغې ووایي نه ولې بې خوده کړې بیا په موټر کې راوست دلته یې درې ته راوست یو ورځ به داسې بې خوده وه چې هېڅ په ځان نه پیدا بیا یو چې ویښه شو بس کتل هغې ورته دا دې څه چل کړی وی خاوند مې کړی دی نکاح مې تړلی بالغه ښځه بل هغه خلکو وجله بل یو سړی ته وغه سړی مالا راغی تبلیغ امیر ما پام کاوه د لسو کالو د تبلیغ نه دا زیاته ده چې دا جنۍ د قتل نه بچ کړي ټیک ته غلط کار یې کړی ښې نه دی کړی خو جنۍ چې بالغه یي ازاده یي خاوند یې کړی دی خو د قتل لایق نه ده ټیک ته که ستاسو دا عمل چې مونږ یې شرمولو بس خاوند ته یې پرېږدی بیا ته پیش وکړه دغه ورسره مه کوې خو وجل هغه امیر ته مې لاړ شه چې ګورې په څه طریقه درنه دا جنۍ مړه نه کړي ځکه زموږ چارسده کې داسې کیس شو هغه خاندان خدای تباه کړه دا یاد لرئ چې په جنکو څوک ظلم وکړي او تی به یې وژنې بالغه جنۍ ده چې کالج دی پې وې بس هغه خو په هر څه پوهېږي نو هغه تبلیغ امیرو د درې ما ورته وی د لسو کالو د تبلیغ نه دی ګورې دا ثواب زیات دی چې یو مظلومه ده دغه نه بچ کې د قتل نه پام کوه دا قبایل دا ظلمونه کوي نو دا ښه کار نه دی ولې جنکۍ دومره ساتئ چې داسې کار ته اقدام وکړي او یا ولې بې رضۍ واده کوئ په زوم داسې چاته واده کوئ چې د هغې نه خوښه هغه نکاح نه کېږي د جنۍ چې رضا نه وي پلار یې نشي واده کولی اوس درته ذکر یم چې ماشومان یې په نکاح چاله ورنه کړي مه چاته وایه دا مې رور دی او دا مې د رور زوی دی او به زما لور دغه شه نه فرق کوټوالې مه کوې دا جنۍ که لویه شي او د یې نه وي خوښه یا د هلک کې صاحب پاتې شي پاتېده شي پوډري شي چرسي شي بدعمله شي نو ولې د جنۍ ژوند تباه کوه نو پام کوئ ګورئ یو پر کوټوالي جنکۍ مه ورکوئ مه چا سره واده کوئ بلکې فرض که داسې غلطي وشي ټیک ته غلطي کړې ده غلط او موږ ورته ښه نه وایو خو وجل یې حق نه دی که د شته مېړي نه بیا هم یو خبره ده هغه هم د هر سړی به نه وجنیا د حکومت کار بیا خو ته افراتفري جوړېږي